دوستانو یوه ښکلې جینۍ چې په سوشل میډیا باندې ویډیو ډېر تیزۍ سره خپره شوې ده چې 7 کسانو ورسره بدکاریانې کړي، غلط کارونه یې ورسره کړي دي او سترګو ته یې ورله رومال اچولې، خینپیانې ورته لګولي دي چې په دغه حالات کې ورسره 7 کسانو بدکاریانې کړي او ویډیوګانې ترې جوړې کړي چې دغه ویډیوګانې اوس په سوشل میډیا باندې خپرې شوې دي. دغه ویډیو درسره دلته شریکوم، تاسو دغه ویډیو کتلی شئ او دغه جینۍ پوره ډیټیل وګورئ په دې ویډیو کې. دغه جینۍ چې خپل یار مدد سره د کوره تښتېدلې وه، یار پسې تللې وه او دغه یار یې چې خپل ملګري ورته پویه کړي ول. د یار سره یې شپږ کسان نور ول، د دې ملګري ول. په 7 کسان یې ورسره دغه بدکاریانې کړي، غلط کارونه یې ورسره کړي دي او په دغه ټیم کې ورله سترګې تړلې دي په رومال او هینډپیانې ورته لګولې دي چې دغه جینۍ ترېنه معافیانې غواړي چې ما پرېږدئ، زه خپل کور ته ځم. خو دغه هلکان یې چې نه پرېږدي او خپل شوق ظلم زیاتۍ پرې کوي، بدکاریانې ورسره کوي او ویډیو ترې هم جوړوي چې دغه ویډیو اوس سوشل میډیا ته خېجولې ده، ورله خپره کړې ده. دغه ویډیو غوښتنه خو هم ډېر کسانو کوله، نو غوښتل یم چې دغه ویډیو درسره هم شریک کړو او دغه یو میسج دی چې هغه جینکو دپاره، کومې جینکۍ چې د خپل کورونو تښتي د یار په مدد سره، نو بیا داسې ډېر کسان شته چې هغوی خپل حوض پوره کوي او خپل حاجت یې ترې پوره کوي، بیا یې په ډاګه پرېږدي. نو دغه جینۍ سره هم دغه کار شوی دی، یار سره تښتېدلې وه چې هغه په شپږو کسانو نورو هم والې ده، بدکاریانې ورسره کړي او خپله یې هم استعمال کړې ده او دغه ویډیوګانې ترې هم جوړې کړي دي چې دغه جینۍ ترېنه په دغه ویډیو کې معافیانې غواړي، خو هغوی نه پرېږدي او خپل حوض ترې پوره کوي، خپل حاجت ترې پوره کوي. دغه ویډیو که تاسو نه وي کتلې غواړئ، زموږ ګروپ کې پرته ده، هلته یې وګورئ. دغه اپډیټ چې درسره مو شریکوو چې تاسو هم خبر شئ او هغه جینکو دپاره دغه میسج و چې کومې جینکۍ د کورونو نه تښتي، نو بیا داسې ډېر کسان وي چې هغوی بدکارانو دپاره بوځي، غلط کارونه وکړي او په ځای یې پرېږدي.